د رمضان مبارکه میاشت تیره شوه او دا د شوال میاشت ته زموږ عربی کې د شوال میاشت ورته وایي د اسلامي کال لسمه میاشت دې پسې 11 ذیقعده ده او 12 ذوالحجه ده زموږ پښتانه دې ته د رکوټ اختر میاشت وایي دې میاشت کې یو څو څیزونه دي د مسلمان دپاره دوه غټ دي او څه داسې واړم دي غټ خو دوه دي د یو ذکر درته نن کوم د بل برته انشاءالله په آینده جمعه کې وکړم او درې پکې نور واړه څیزونه دي چې هغې ته دا 5 څیزونه دې ته مستحب او سنت وایي یو څیز په سنتو کې او په مستحبو کې او د حضور پاک په طریقو کې دا دی چې په دې میاشت کې مسلمانان 6 روجې ونیسي حضور پاک فرمایي دا حدیث په ډیرو کتابونو کې دی ما د مسلم شریف حدیث ته وایي دا په مسند د احمد کې هم دی دا حدیث په نسائی کې هم دی دا په ترمذي کې هم دی او د دې مختلف سندونه دي د طالبان په پوي دي حضور پاک فرمایي چې چا د رمضان روجې ونیولې او د ورپسې په دې شوال د رکوټ اختر په میاشت کې 6 روجې ونیولې کان کصیام الدهر کله داسې ده لکه چې ټول عمر د روجې ونیول ټول عمر څنګه یو بل حدیث کې داسې راځي من صام رمضان وستا من شوال کان کمن صام السنه كلها چې چا د رمضان روجې ونیولې او 6 د شوال ونیولې داسې شوه لکه چې د ټول کال روجې دي ګوره هلته زمانه راغله او دلته کال راغی نو اسانه خبره ده چې یو سړی د رمضان روجې ونیسي 10 دا شوې نو 10 او 6 شوې نو قرآن شریف کې الله فرمایي چې حسنه بعشر امثالها والسیئة لا یجزا الا مثلها چې نیکی یو پلسته او ګناه چې دا یو په یو ده ګورې ګوره د الله انصاف ته ګوره په کار خدا و چې نیکی یو پلس وي نو چې ګناه یو پلس وي یا چې ګناه یو په یو وي نو چې نیکی یو په یو نه دا خدای رحم چې حسنه بعشر امثالها دا یو پلس ده څوک چې نیکی کوي نو الله د هغې لسچن د ثواب ورکوي او دا لسچن د ثواب لاندې مرتبه ده یو بل حدیث کې راځي حضور پاک قرآن شریف کې الله رشا فرمایي مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء د دې آیت مسله به وباسو مونږ علما ترې وباسې ده چې یو نیکي یو په 200 یا د هغې نه زیات هم چې د خدای خوښه شي والله یضاعف لمن یشاء نو الله د هغې نه زیات هم ورکوي یعنی تا یو نیکي وکړه 700 200 او د هغې نه زیات بدل دله خدای درکوي حتی کې حضرت داود علیه السلام متعلق حضور پاک فرمایي کانا اعبد البشر دی په ټولو بندګانو کې ډېر عبادت ګزار د هر چا د عبادت یو خپله طریقه ډېرې جړاګانې الله ته کړي نو هغه یو ځل الله نه سوال وکړي خدایه ماته د قیامت د ورځې چې د حساب کتاب تله د هغه راته وښایه نو چې الله ورته هغه تله وښوله نو دی بېهوشه پرېوت او چې په هوش کې راغی نو جړلې وایي خدایه دا خو دومره غټه ده چې که دا 7 اسمانونه او دا ځمکې پکې ورواچې په یو رکوټې ګوټ کې به ځای شي نو خدای زما په عمل به څنګه ډکېږي دا خو ډېره غټه ده د دې خو داسې مثال دی لکه چې غټه تلې نن سبا بعضې تلې غټې او سړی په دې غټه تلې کې یو رکوټې غوندې د چڼې یو دانه ورواچې خلک به خاندي به پورې یا یو غټه تلی او په هغې کې ته د مسورو یو دانه ورواچی نو خلک به خاندي چېرې وره دا خو دا مسورو دانې باندې له دې څه پته لګېږي نو هغه جړل خدای ته چې خدایه زما ګور څونه عبادت ګزار دی او جړي چې الله دا زما په عمل به څنګه کېږي
دې سره به څه کوو؟ دا خو د اوه اسمانونو اوه ځمکې چې واچوې په یو رکوټي ګوټ کې ځایږي. رب العالمین وفرمیل ای داوده چې زه غواړم په یو کجوره یم ډکولی شم، وزن پکې خدای پیدا کړي. مثال به یې درکړم، مالوچ دی او بوس دی، ډمبر یې زیات دی خو وزن یې کم دی، او سره زر دی اوسپنه ده هغې ډمبر کم دی خو وزن یې زیات دی. یو خوا یو پنډ مالوچ واچوه، بل خوا دومره په لاس کې یو رکوټې غوندې کاڼې واچوه د 3 کیلو د 5 کیلو، اپې درون راځي. عمل کې وزن خدای پاک پیدا کوي. یو حدیث کې راځي چې الله وغواړي یوه کجوره د احد د غر عمره غټه کې او په تله کې ور واچوي. دا د خدای رحم دی. زمارونو ګورئ، ما تاسو ته مخکې ویلي، اوس هم درته وایم، الله وایي ما یفعل الله تاسو په عذاب زه څه کومه؟ ما تاسو عذاب نه پیدا کړی. لږ الله راضي کې، الله په دې نفلو ډېر خوشحالېږي. فرض خو هسې هم در باندې پورې دی خو به خامخا کې. په دې نفلو کې حکمت څه دی؟ هر فرض عبادت سره ګورې نفل شته. نفل معنی زیاتي مونځ، زیاتي مونځ ورسره هر عبادت سره. د سار مونځ دی مخکې ورسره 2 رکعته زیاتي مونځ دی، سنت ورته وایي موکد. د ماسپښین مونځ دی مخکې مو ورسره دی، وروستو مخکې 4، وروستو 2 رکعته. د مازدیګر مونځ دی مخکې 4 رکعته نفل. د ماښام مونځ دی وروستو 2 رکعته سنت موکده، دا هم زیاتي مونځ دی د فرضونه ورسره نفل. د ماسخوتن د هغې نه پس دا دې کې څه حکمتي؟ یا الله دا فرض دا خو تا په ما مقرر کړي، دا خو به خامخا کوم، چې ونه کم نو پر دې قرض به خامخا ورکې. لیکن الله دا زیاتي م ورسره کوم چې ته پې خوشحاله شي. الله چې ته د ونه وی چې دا خو په د فرض و اوړې نو خو بس قرض و خامخا به مې ترې غوښته وې کراله. نه، الله قرض دی خامخا به کوم، خو زه تا خوشحالوم، ما دې له وکړل چې ته خوشحاله شي، ورسره زیاتي م چې حضور پاک کړي دی هغه م ورسره کوم. نو الله ډېر زیات خوشحالېږي. ته دې طالبانو ته وایم د فرض داسې مثال دی لکه سړی یو کوټه او بلډینګ جوړ کړي، او د دې نفلي عبادت داسې مثال دی لکه دغه کوټې له پلستر ورکې، هغې له رنګونه ورکې، هغې کې ټیلونه ولګې، هغې کې لاندې کارپټې ولګې، هغې کې بره د خلک سیلینګ وغیره دا ولګئ، هغې کې فټینګونه او هغې کې پکې او ایسیګان ولګې. نو دا کوټه او دا کور پې نورم خشته شو، قیمتي شو، ډولې شو. تش کنډر چې پلسترې ملسترې نه دونه قیمتي نه، خو چې دا پلسترې ملسترې ولو کې دا ډېر قیمتي شي. ښځی چې کومه د هغې خپل رنګ دی هغه خپل دی، خو چې دا کله ودیږي ځان ډولې کوي. امینه دا تجربه خو ستا ډېره ده چې ځان ډولې کوي، نو بیا هغه په ځان څونه رنګونه، څونه جامې او څومره هغه نور قصې پسې، هغې سره د هغه ناوې هغه حسن نورم زیات شي. اختر کې خلک جامې خشته واچوي، دا خپل ډول او حسن نورم زیات شي. نو په دې نفلي عبادتونو، په دې سنت والا عبادت دغه د فرد حسن خشتوالی ډېر زیات شي، الله خوشحاله شي چې ګوره دغه رمضان خو په د فرض و، رمضان خو به یې خامخا نیوه چې سړی سوچ وکړي، نو دا خو قرض دی لازمن به یې نیو چې تپوس به کومه، نو ګوره دې پې تنګ نه دی، دا د نورې م راله یو 6 روجې نیسي، ما نورم خوشحالی دی، تنګ نه دی، که تنګ و نو بیا دی نورو ته ساجت و، دی خوشحاله دی چې په روجو الله خوشحالیږي. راشه هغه قرض ورم کړی او یو 6 ورسره نورې م نیسم. اوس چې څونه اخلاص زیات دی چې ډېر معمولی د انسان اخلاصي، نو یو پلس، او چې څومره د الله اخلاص د الله د رضا زیاتی، نو یو په 200 د هغې نم زیات د یو کجورې نه بیا خدای پاک د احد غرم جوړی. دا د خدای رحم. والسیئة لا یجزا، څنګه دی الا مثلها وهم لا یظلمون. الله وایي چا سره زیاتې نه کړو. نو دا 13 هغه شوې، 6 دا 36 شپږ 13 شوې. نو چې 6 13 له په لسو کې ضرب ورکې یو روژه په لس، نو 300 شپېته ته جوړې شي. نو چې د یو کال هغه حدیث راغی چې د کال د روژو برابر شو، ځکه د کال ورځې تقریبا 300 شپېتې، او چې هر کال ته د رمضان روژې او د 6 ورسره نیسې، نو د ټول عمر روژې شوې. داسې شوه لکه چې انسان ټول عمر روژې نیولی، نو 6 روژو کې څومره کمال، ټول عمر چې انسان روژې نیولي، ټول عمر. او د یوې روژې برکت څه دی؟ مشکات کې حدیث دی
حضور پاک فرمای وی چې څوک یو روجه د الله د رضا دپاره ونیسي روجه خو ګوره تا په ځان خواهشات بند کړل د خوراک د سکات او نور نو الله د دوزخ نه دومره لرې کړي لکه د ځمکې د اسمان په منځ کې چې څومره فاصله ده او یو بل حدیث کې راځي حضور پاک فرمای چې یو نفلي روجه دې ونیوله دوزخ نه به څونه لرې شي وایي چې قاغه حیات الحیوان لیکلی دي زه ګورې د میری صاحب لیکلي حیات الحیوان کې د حیواناتو واقعیت دي پکې قاغه ورته وایي د دې قارغې یو قسم دی خو لږې وزرې برګې غوندې دي غراب قع ورته عربۍ کې وایي وزرې لږې برګې غوندې دي او پوټې پلنه ده پخوا زمونږ په دې وطن کې ډېرې اوس نشته نو وایي قاغه د دې کم تر کم عمر زر کاله دی دا حیات الحیوان لیکلی 1000 سال د دې کم تر کم عمر دی دا چې کله بوډی شي وایي نو دا ځان اوړقی او دا ځان الوزی رالوزی نو دا وزرې وغورځوي نوې وزرې وکړي او دا د خپلې نوکې نه دي دا په کاڼو وی دا خدای پاک ولې یو پویه ورکړی یو شعور په پویه وی دا نوکان ته وغورځېږي نوې پیدا شي او دا خپله مخوکه دا کاڼو له رابرۍ په دې غرونو کې په دې وښو کې یو خارخ لګي نو رابرۍ نه مخوکه وغورځوي نو نوې مخوکه وکړي نو نوې نوکان نوې وزرې او نوې مخوکه بیا ځوانه شي نو قاغه چې د اګې نه پاسې رسول الله مبارک فرمای او تر مرګه پورې یو شان پر وی او حضور پاک فرمایي چې داسې پر وي چې دا پکې نه ستړي کېږي نه ډوډۍ ته نه خوراک ته نه څښاک ته ښکته کېږي دا به څونه پر وی په 1000 کالې مثلا واچوه وی دومره به په یو روجه الله انسان د دوزخ نه لرې کړي نو چې ستا ټول عمر روجې وي د دوزخ نه به څونه لرې شي مطلب دا چې د دې روجو په برکت خدای تا د دوزخ نه لرې کوي زموږ د دې دین په کتابونو کې یو لوی عالم تیر شوی دی سفیان ابن سعید ابن مسروق ثوری دا ډېر لوی سړی تیر شوی ډېر لوی سړی دی په تبع تابعینو کې اتباع التابعین هغه خلک دي چې چا تابعی لیدي وي هغه سره د اسلام په حالت کې ملاقات شوي او تابعی هغې ته وي چې صحابو سره د اسلام په حالت کې ملاقات شوي او صحابي هغې ته وي چې حضور پاک سره د اسلام په حالت کې ملاقات شوي یعنی په حضور پاک ته نږدې زمانه کې تیر شوی ډېر لوی عالم و صاحب دته زمونږ په کتابونو کې امیر المؤمنین فی الحدیث وی د احادیثو بادشاه لوی مقام دی عبادت گزار د خپل زمانه مجتهد احمد ابن حنبل لیکلی دی چې کانه مجتهدن دی د خپل زمانه مجتهد لکه امام ابو حنیفه امام شافعی چې څنګه دي خو مذهب بس مشهور شوی نه دا زموږ ترمذی کې راځي کنه وبه یقول سفیان دا دغه غره ده ډېر لوی سړی اوسه لوی عبادت گزار دومره عبادت گزار او دومره چې هغه زمانه کې یو بادشاه سلیمان ابن عبدالملک ابن مروان داغه بس خوښ شوړه ته پریوته هغه بادشاهان بلک ظالمان هغه د سفیان ثوری ته روزانه به تعالی نوې جوړه درکو تبا غوندې بادشاه حکم وی صاحب زه به څه کوم په دې جوړه وی چې پرون مې درکړې د خیرات کوه خو روزانه نوې جوړه هغه جوړې به څه وحو الله هغه به صادرو د کمیس په ځای اوس خو کمیسونه دي پخوا هم دغه جامې وې حضور پاک هم دغه اچول دکه سړی چې عمرې له ځي او حج له ځي او څنګه احرام تړي د کمیس په ځای به صادر او د پرتوک په ځای به صادر نو چې بادشاه صادرونه درکوي نو هغه د مړي د کفن صادر نی بیا قیمتي نو روزانه به سړی راته قیمتي 2 صادرې به ورکول یعنی یو جوړه به ورکوله او ده به څه چل کو د به هغه زړه جوړه راواغېسته طالبانو له به ورکړه مې طالبانو پکې مزې وې نن یو له سبا بل له یعنی په کال کې څونه شوی لکه 360 یا 365 315 جوړې 315 جوړې مثلا دا به بادشاه ورکولې په دغه خوښ شوی عبادت ګزار عالم عالمانو سره مینه چې څوک کوي او چاته پته ولګي چې دا عالم په مینه کې کم خیر او کم برکت دی بیا به بل چا سره مینه نه کوي دومره عالم سره مینه د څه د وجې خلک کوي چې دی د الله د دین د قرآن او د سنت خدمت کوي نو چې سړی د عالم سره په دې مینه کوي په دې نه چې د ما جنازې له به راځي په دې نه چې د ما تپوس پوښتنه به کوي دا خو بیا د دنیا دپاره خبره شوه په دې چې دی د الله د دین خدمت کوي ځکه ورسره مینه کوم دی د قرآن خدمت کوي دی د پیغمبر د حدیثو خدمت کوي دی د هغه علمونو خدمت کوي چې خلک په قرآن او سنت پېژني رښتیا ووایه دا د چا سره مینه شو د قرآن سره
د حدیثو سره او د قرآن او د سنت سره مینه چا سره مینه ده؟ الله او رسول سره. چې چا کې عقلي چا کې پوهې د علماو مینه به کوي، محبت به ساتي، نیت به دی چې الله دا ماته چې څه عقیده، دا کم عمل، دا کم اخلاق، دا کم منځ، دا روجې او دا هر څه ښیي، خو دا ملا صاحب یې ښیي خدای دې زما او ستا په منځ کې لاره جوړوي، لاره راته لنډوي، نو الله به خوشحاله شي. نو بادشاه سلیمان ابن عبدالملک هغه ورته دا جوړې مقرر کړه. سړی نیک سړی، بزرگ سړی او د پیغمبر مبارک د حدیثو خدمت گزارو. یو لوی کتاب یې د مسند د سفیان ثوری، اوس په خلکو پی ایچ ډي هم کړې ده چې د سفیان ثوري چې څومره روایات دي او د خپلو استادانو نه اورېدلي دي او را نقل کړي دي، هغه ځان له په خلکو په هغې باندې د حدیثو خپل اقسام دي په مختلفو اقسامو کې لیکلي. لوی عالم صاحب یو عالم دی عبدالله ابن مبارک، دا د شاګرد دی، هغه هم امیر المؤمنین فی الحدیث د حدیثو بادشاه. غالبا ما ته ډېره موده وشوه، موسیر دي چې غالبا د سیر اعلام نوبلا کې شته یا بل کتاب کې وی، خو ما نه هیر دی، خو خیر ما سره شته، ما په خپل کتاب کې یو ځای کې حواله لیکلی. هغه وی عبدالله ابن مبارک وی سفیان ثوري مې په خوب کې ولید او څنګه مې ولید؟ په ډېر خشته جامو کې، ښکلې شکل کې، او د حضور پاک او د صحابو په منځ کې ناستو، د حضور پاک او د صحابو په منځ کې ناستو چې ما وکتل داسې ویرېدم چې خدای دله خو ډېره لویه مرتبه خدای ورکړې ده. نو ما ته تپوس وکړه چې مجلس لږ ختم شو، نو ما حضرت دا دومره مرتبه دله خدای په څه درکړې ده؟ وایي د رسول الله مبارک په حدیثو باندې ما د پیغمبر د حدیثو خدمت کړې. دا سفیان ثوري وایي چې په مکه مکرمه کې مکه شریفه کې دا اوس ډېر زیات رش دی، مخکې دا رشونه نو تقریبا دا 12 کاله وشو چې دا رش جوړ شو، او مخکې به خلک حجونو ته تلل، عمرو له به خلک نه تلل، او که تلل به خلک عمرو له نو روژه کې به لاړل، نو اکثر به هلته بیا ایثار شو، پټ به شو، نو حج به یې راتلل. زموږ حضرت شیخ شهید مولانا سنجان صاحب رحمت الله علیه فرمایل، وی ما داسې وخت کې طواف کړی دی چې ما سره به یو کس یا 2 کسه ملګري وو، موږ به طواف کوو، خلک نو کم وو، اوس ډېر. وی ما په مکه شریفه کې لګیوم، د رسول الله مبارک دا حدیث مې لیکل، دا مې را جمع کول، د اکابرو اکثر دغه حرمینو کې دا کار کړی. وی یو هلک و ما سره ملګری شو، هغه هم مسافر و زه هم مسافر وم. وی ناستو، تعلق هم جوړ شو، د سفر تعلق و، د بیت الله تعلق و، ژوند هم یو ځای تېرېده. وی دا هلک ناجوړه شو، بیمار شو. چې بیمار شو نو دې تقریبا مرګ ته غریب ورقریب شو. وی ما ته یې وصیت وکړو چې ته خو زما د سفر ملګری، وی یو کار به کوې، که زه مړ شوم هلکه تا سره به زه څه کوم؟ وی که زه مړ شوم ما سره به دا وکړې چې ما له په خپل لاس غسل راکړې، زما هېڅوک نشته، او بیا ما له کفن هم راکړي. په مسلمانانو راله قبر وکنه او قبر راله وکنه، بیا به په خپل لاس قبر ته ورښکته کړي، ما به په خپل لاس په لحد کې کښېن، او چې ما نه کله خلک رخصت شي نو ما ته به بیا لږ سات کښېنې، استأنسو بکا، زه به تا سره یو پوټې لږ مانوس یم، زه به یم چې ما نه څوک نه لیدل. د مارونو مسله د دین دا ده چې د چا څوک نی نو بیا بل څوک لمبولی شي، خو که د چا څوک خپل وي نو پردی به نه لمبوي. بچو له پکار دی چې پلار په خپله ولمبوي، لونو لا خویندو له پکار دی چې دا مور خور په خپله ولمبوي. زموږ په وطن کې یو غلط رواج دی، وایي موږ له د لمبولو چل نه راځي. الله دا ته چې لامبې تا باندې فرض غسل لا شي او ته لامبې، دا چل نه در د لمبولو چل څه ته وایي؟ یو مولا نه چل زده کړه که د مړي د لمبولو څه طریق؟ ډېر اسانه طریقه ده. زموږ فقهاو 2 طریقې ښولې دي، یو دا چې خپې والا دې طرف ته که جنوب ته او سر والا دې شمال ته که او مخ قبلې ته، او بله طریقه چې هغه راجحه ده ښه ده ادا چې خپې والا قبلې ته که، سر والا نور خواته ته که او سر والا لږ راوچت که، دا چل شو. لاس ته ګوتی خلک جوړې کړي، ګوتی لاس ته واچوي، لاول په لوټه یا په کاغذ ټیشو پیپر په هغې والا استنجا وکړه،
او بیا په اوبو باندې استنجا وکړه خبره خلاصه شوه نرمه استنجا بیا هغه څیزونه لرې کړه په عورت به ولا په ښکاره کې نه په عورت د پاسه ولا یو څادر واچو یو شی اکثر لمدېدو سره بیا د اندامونه ښکاري نو د پاسه پې خلک لږ مالوچ خواره کړي چې هغه اندامونه نه ښکاري د هغې لاندې کار کوه بیا څه چل وکړه بیا ولا چاره دام وکړه معمولي نرمه ګوته ولا په خوله کې ووهه لږې اوبه بیا پوزه کې بیا مخ بیا ښی لاس بیا ګس لاس بیا خپې هغه د سر مسه پکې وکړي د هغې نه پس به ولا سر ووینځې یو ځل ولا سر ووینځه مزېداره بیا دوباره ولا په سر اوبه واچوه بیا درې باله اوبه واچوه بهتره طریقه خو دا ده چې د بیرې پاڼې دا سنت دي دا راواله اوبو کې لږ وخوټ کوه خو زمونږ خلک هغه طریقه نن سبا نه استعمالوي نو په صابون انځي یو ځل خالصې اوبه واچوه یو ځل ورباندې د صابون ومږه بیا ته هغه صابون بوزه او کافور چې دي کافور دا زمونږ په وطن کې د کافور ګولی دا نه دي کافور د کیمانو سره میلاویږي نو که په اوبو کې د کافور واچول لرې په اخره کې واچول هم ښه ده او که اصلې په کافور ومږل هم ښه ده بیا ښې طرف بیا ګس طرف دغه طریقه ده دې کې څه ورڅه دي یو سړي ما ډېر تپوس کوي دا به څنګه لامبم څنګه لامبم مې اوچتې کو په دریاب کې ومنډه او بیا راوباسه دا لامبول شو سړي څه لامبول څه ته وایي ته څنګه لامبې دا څه دونه ګران کار هلکه وایي مړی لمبه ورېږه ښه ترور خاوند مې پاتې دی ورېږه ماما پاتې دی ورېږه پلانکې پاتې دی وروست ته به وایې ګنې خدای پاکه جوار په دغه ټکوي او خلک وله راغونډوي دنیا راغونډه کوي بیا خفه کېږي الله دلته مړی لمبوي دلته دنیا ولاړه د ګیر چاپېره ته به یې په پالنګ یې خېجئ او وعدې دی ته ولې خپل د مړي اندامونه خلکو ته ښیې هیرونو زمونږ کتابونه لیکي چې په دې خېټه به وله داسې نرم لاس راکاږي ممکن ده چې د ده نه څه اودسماتې وځي نو بیا به یې دوباره نه لامبې بس هغه اودسماتې وله وینځه نو قسم دې بیا ګورې ما اورېدلي د بعضې خلکو نه چې د مړي بد وی شونډې داسې وې او سترګې داسې وې او په وجود یې ویښته وو او پلان او ډینګه خوا دې خوا نو د خپلو مشرانو حیا خلکو ته مالی قسم دې ما خپل نیکه زمونږ په درې ورونو لامبولی بس مولانا اکبر جان صاحب رحمت الله علیه شیخ صاحب والد صاحب هغه راته ناست و مشر و هغه خپله تمنا وکړي بچی زه به راته کښېنم په کرسی مې کښېنولو مې ته ګوره چې سنتو مطابق که ټیک یو یو اقبال حسین حاجي صاحب و خدای پاک دې وبخي د هغه یو خاص مریدم و دوست یم هغه به راله اوبه راوړي بس خبره خلاصه هېڅوک هم خبر نه شو هغې زما والد صاحب خورئ مې و دا خپل لوڼه په خپله مو لمبه د قرنګې زما وروڼو زنانه ده ګورې د دنیا ښځې راغونډې شي ټول وجود د زنانه عورت دی د ګناه ده مه کوئ د شریعت مطابق کار کوي د شریعت مطابق او بیا مې لا دا مه اورېدلي دي چې دا کم ځای کې مړی ولمبئ هغه د تختې ځای نو څلوېښت ورځې پکې ډیوه بلی اوس شکر دا رواج ختم شو پخوا دا و مشرانو نه تپوس وکړې پخوا و دا رواج ډیوه لکه دا ډیوه ولې بلی وایي دا مړی دلته راځي چې درزو نه خوري خدایا په دا لاره چې رواني هلته تیندکونه خوري های خدایا که مړی روح راځي وي که دا روح په جنت کې د دې خدای والی دی چې تورنګزو ته راځي جنت کې پروت دی او دی به راځي تورنګزو ته او غزګي ته به راځي او میرې ته به راځي او جلو ته به راځي او مردان ته به راځي جنت کې پروت دی او که دی په دوزخ کې پروت دی او کوته کې ورته نیولی دی والله که قدم هم ته والي دی به راځي دغه ځای له روح راځي دا د ښځو ځان له قیسې پیسې جوړې کړي دي او څلوېښت ورځې به وروره وایي جامې نینځې چې مړی وشي وره وایي دا بیا فقیري راځي خدای دې ښه که خدای راته هدایت وکړه دا قیسې پیسې ټول رواجونه دي د شریعت خلاف دا څیزونه مه کوئ هغه کار وکړئ که د ثواب په نیت د شریعت خلاف کارونه کې بدعت ورته وایي او حضور پاک وایي بدعت ګمراهي ده د ګمراهۍ ځای ورته او که د شریعت موافق یو مخالف یو کار کې مخالف دا چې شریعت کې نه او ته کې مخالف خو ګناه ده شریعت کې نه او یو کار د ثواب په نیت کې بدعت شو او که د ثواب په نیت نه کې رسم شو بیا هم ښه نه دی ځان ته ساته د رسول الله مبارک د سنتو تابعداري کوه خیر خبره مې دې پورې کوله چې سفیان ثوري وایي ما ولمبه کفن مې ورکړ او په خپله مې قبر ته ورښکته که قبر ته هم چې ښکته کې نو کوشش کوه زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه طریقه دا ده چې دا کټ قبلې ته کېده امام شافعي صاحب بله طریقه وایي قبلې ته کېده راوچتې که او ښکته کېده او دا مخ وله لږ معمولي غوندې قبلې ته سنګزن که قبلې ته یې ورمایل که
وی قبر کې مې کېښوده خلک لاړل رخصت شو نبی علیه السلام ګورې دام فرمایي د مونږ رواجونه به شروع شو چې مړی کله خښ کې نو چې د قبر د جوړېدو پورې د سره ایثار شه چا چې جنازه وکړه واپس شو یو قیرات ثواب یې وګټه چا جنازه وکړه تر دفنه پورې ایثار شو 2 قیراته ثواب او قیرات څومره دی حضور پاک فرمایي د احد د غر عمره نن سبا خو مسله ده که نه چې جنازه څنګه وکړي د مړي وارث د مړي زوی څوک پرېږدي نه دوا به وکړو هلکه جنازه کې دا دوا دې ونه کړه داسې شو اللهم اغفر لحینا ومه دا دوا وکنه هغه ته بیا ویل دوا به وکړو هغه غریب اخوا مخې مټ نه راکاږي دوا به وکړو د هغه اخوا مخې بلې شا نه راکاږي دوا به وکړو دوا نه کوي ځان نه ماچي مچان شړي دا خو تا دوا ونه کړه هغه غریب پرېږده چې پلار ښکته کړي هغه پرېږده چې پلار دفن کړي دا ځان ورته ښیي چې زه راغلی یم هر شی زمونږ د ریا نه ډک شو دا مه کوئ داسې شریعت مطابق کار کوئ نو وی ما دې خښ که او دفن مې که خاورې پرې واچولې د ده د وصیت مطابق سفیان ثوري رحمت الله علیه فرمایي زه ورته لږ ساعت کېناستم خلک لاړل ولې کېنه دی وی ما نه به تپوس کېږي په قبر کې او ډېر ګران کار دی یقین په خدای او که چا سړی وی چې دا زه کوم وخت کې مرمه او زما نه دا ساه خیږي او دا بچی را نه پاتې کېږي او دا کور ته ګورم او ځان له مې جوړ کړی دی چې دا به څنګه حالت وي ساه چې د انسان نه ووت او مړ شو په هغه کور واپس بیا نه راځي د ما والد صاحب چې کوم وخت کې د هغه جنازه مونږ وړله اوچته م کړه او په دروازه مونږ جنازه ایستله نو بې اختیاره زما د خولې نه یو ټکې ووت اوس مې یاد بې اختیاره په قصد نه ما وی والد صاحب مې دا کور جوړ کړی او نن په دې دروازه ووت باس د اخیري وتل دی واپس په دې دروازه بیا نه راځي ځان له دې بنګله جوړه کړه خو چې په د مړي په کټ کې دی ووتې بیا نشي راتلی ځان له دې ښکلې کوټه جوړه کړې ده ځان له دې پالنګ پکې اچولې ځان له دې ایسي لګولې دی خو چې کله مړ شوې او د هغې نه ووتې دې کور ته واپس نشي راتلی ختم ډېر ګران کار دی زما ورو 2 څیزونه ذهن کې واچوئ دا د حضور پاک وینا ده 2 څیزونه یو دا چې د خدای نه یره چې الله ما سره به ته څه کوې ما څه عمل کړی دی دا عمل ستا د شان مناسب به وي او که به نه دا به ته قبول کړې او که به قبول نه کړې ما د دنیا ګناهونه کړي دي خدایه ته به راسره څه کوې یو دا دویم د خدای نه به امیدم ساتې چې الله زه پیدا کړم مسلمان د مسلمان مور او پلار نه په مسلمان کور کې دې پیدا کړم دا رحم دې وکړه الله رحم به کوې که خیر انشاءالله دا 2 څیزونه رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو صحابي تپوس د المشکات کې شته هغه بیمار ورته وی هلکه لکې دې څه دي هغه ورته وی د الله رسوله د خدای نه یریږم هم ډېر غوره صحابي چې الله به راسره څه کوي لوی سفر دی که آسان کار خو نه دی او بل د خدای نه مې تمه م شته چې الله به راباندې رحم کوي رجا او خوف ورته وایي زموږ کتابونو د دواړو جهانو سردار وفرمایل چې دې وخت کې د چا پړه کې دا 2 صفته رالل نو چې دا د څه نه یریږي د هغې نه به یې خدای وساتي او چې د کوم څیز امید ساتي هغه به وله خدای ورکړي او یو حدیث کې راځي چې د مرګ په وخت کې یو سړی دا سوچ دی چې په الله دې ښه ګمان کوي د مرګ په وخت کې چې پروردګاره که خبره د عمل شي نو زما عمل د دې جوګه نه دی چې د پې بچ شم که خبره د عمل شي خو ما د سر نه واله تر خپو پورې په سترګو په خولې په لاسونو هر قسمه ګناه کړې ده که خبره د عمل شي پروردګاره نو ما خو ته نه خوشحاله کړې ما خو همیشه شیطان خوشحاله کړی دی پروردګاره حساب کتاب را سره مه کوه ربه حساب کتاب مه کوه که حساب کتاب کې غر کې ما الله رحم به کوې که ته په ما رحم وکړې نو ستا په خدایه کې کمې خو نه راځي او که ته ماله عذاب راکړې نو ستا خدایي پې خو زیاتېږي نه الله نو الله په دې خوشحالېږي الله وایي چې وګوره دا بنده دې د ما نه یریږي دا بنده د ما قدرت مني دې د ما طاقت مني دا بنده د ما رحم مني
دا بنده ما ته رحیم وایي دا ما ته رحمان وایي په دې الله خوشحالېږي زما ورونو ډېر معمولي سي دي بعضې وخت کې رب العالمین پې خوشحاله شي او د انسان بیړه پې پار کړي نو دا دوه څیزونه ما یو په الله نه تمه کول چې خدایه ته به رحم کې او بل د خدای د عذاب او د قهر نه یره کول دا دوه څیزونه هر وخت کې دا سوچ کوي د مرګ هېڅ پته نه لګي نو وایي زه ورته او تپوس بیا د ځنکدن نه پس خو بیا تپوس کېږي که نه لومبې د رب تپوس کېږي رب دې څوک دی بیا د حضور پاک تپوس کېږي او بیا د دین تپوس کېږي و چې مې ښخ که زه ورسره لږ ساعت ناست وم د ما وایي سترګې ورلې سفیان ثوري وایي سترګې چې مې ورلې دې وخت کې دا سړی په دې خوب یا پرکالي هر څنګه وه په دې کې دا سړی وینم دا نوجوان خشته باغ دی ښکلې چمن او په هغې کې چکر یې لږه یو ګرځي ما ورته ویې لکه الله د سره څو کړل ته خو مړ شوې که نه وی ما ته وی سفیان ابن سعید یعنی سفیان ثوری زکه ته ځې نو زه ستا ناستې ته مې جت نشته ما له خدای دا جنت راکړ د جنت دې باغ کې چکر یې لګوم ما له خدای جنت راکړ مې په کم عمل یو عمل لا ته داسې وښایه که درته یاد چې دې هم کومه وی ما د حضور پاک په یو حدیث عمل کړی دی چې کله نه مې د رمضان روجې نیولې دي ورپسې مې د رکوټ اختر په میاشت کې 6 روجې نیولې دي او چې څنګه تاسو زه کېښودم او فرشتو رانه سوال جواب تپوسونه وکړل نو دقه یې راته ووایي چې دغه عمل چې تا د 6 روجې د رکوټ اختر د رمضان د روجو نه پس نیولې دي نو په دې الله وبخلې او ځنې جنت ته ګوره دا ولې یو ورځ یو ګینټه چې یو سړی دلته خاموش ناست دي 2 ګینټې ناست یم چې ډوډۍ نه خورم چې الله خو ته چې سار نه پېشمني نه واله ماښامه پورې د خواهشاتو دنیا کې چې دا خلک منډې ویسلی وي د 3 څیزونو لپاره د خوراک دپاره د څښاک دپاره او د نفساني خواهشاتو دپاره دا 3 واړه دی دا 6 ګینټې د 7 د 8 هر څومره چې ټیم دی دا یې د الله دپاره قربان کړ نو الله به نه خوشحالېږي د دې روجو زما ورونو ډېر لوی فضیلت دی ډېره لویه بهتري ده زموږ امام دا به څنګه اوس نیسي زموږ امام شافعي رحمت الله علیه د اختر په لومبۍ ورځ روژه نیول منع دي دا ممنوع دي نه به نیسي د رکوټ اختر لومبۍ ورځ په 2مه 3مه د رکوټ اختر بیا نیوی شي امام شافعي رحمت الله علیه خو دا وایي چې بس په 2مه 3مه یا د هغې اختر د ورځو نه پس په پرله پسې یې غونډې ونیسه او امام احمد ابن حنبل وایي چې نه په دې کې لږه فاصله وساته یو ونیسه بیا مه نیسه بیا ونیسه بیا مه نیسه او زمونږ متاخرین چې څونه امام ابو یوسف رحمت الله د هغه قول دی مولا علی قاري مرقات کې لیکلی او بدایع کې مشته بدایع صنایع د علامه کاسانی کتاب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو قول پکې لږ داسې د ناغوره راغلی دی مکروه ورته وایي یعنې خو هغې کې علماو د هغې یو تاویل کوي هغه دا چې د اختر لومبۍ ورځ نیسي ورسره خیر هغه به پرېږدو هغه د طالبانو خبرې خو لنډه ده چې بهتر حضور پاک یو روجې ته بهتره روجه ویلې ده امام ابو یوسف دا وایي د داود علیه السلام روجو ته یې غوره روجه ویلې ده وی کان یصوم یوما و یفطر یوما ولا یفر اذا لا او چې کله به یو ورځ به یې روجه وه یو ورځ به یې کوجه وه او جهادونه یې ډېر کړي دي نو په سره د دې چې دا دومره یې روجې نیولې دي روجو کې خو سړی بیا کمزوري شي که نه لیکن د دشمن په مقابله کې جنگ کې چې ته تېښته مو یې نه ده کړې ولا یفر اذا لقي العدو میدان د جهاد د تلې تېښته یې نه ده کړې ولې هلکه دا یو سوچ راځي چې دومره روجې بنده نیسي دا وجود وسره کمزوري شي نو بیا خو به دی په میدان د جنگ کې د کافر په مقابله کې تېښته کوي وایي چېرته یې شا کړی نه تښتېدلی نه نو علما چې دغې ته ګوري نو وایي بهتره بیا دا ده چې یو ورځ ونیسه یو ورځ مه نیسه بیا یو ورځ ونیسه یو ورځ مه نیسه دا غوره دی نور که څوک کې غونډې نیسي شپه خو د اختر په لومبۍ ورځ نه هم ښه خبره که په یو سړي قضا روجې پورې وي قضا به مخکې کوي قضا به دې کې نه حسابوي خو در باندې فرض دی خو لازم دی او دا خو نفل دی زیاتي روجې دي یا یو زنانه ده مثلا او هغې په رمضان کې 6 ورځې هغه خپلې زنانه روجه نه نیسي
د بیماری د وجه زنانه خپله بیماري وي او د هغې نه پس په شوال کې بهتره دا ده چې لاول هغه خپلې قضا روجي ونیسي او د هغې نه پس دا روجي ونیسي او که زنانه وایي چې نه زه خو لږه کمزور یم زه خو ټولې نشم نیولی یا به دا قضا نه نو خیر دی بیا اجازت شته بیا د شوال دا روجي دې ونیسي ځکه دا په بله میاشت کې د دې میاشت هم دا ده او هغه چې کومې خپلې روجې دي هغه دې بیا وروسته ونیسي عایشه صدیقه فرمایي وی ما به د رمضان روجې په شعبان کې نیولې چې ما نه به کمې پاتې شوې وي د رمضان نه لږ مخکې دا ولې وی ما وی هسې نه چې زما روجې او د حضور پاک چې ته ضرورت راشي حاجت یې پېښ شي او زه روژهداره نه وی دومره مینه وه د حضور پاک سره نو ما به د حضور پاک د مخه دا روجې دا قضا دا به شوقدر ته رستو کولې بیا خو رمضان میاشت راځي نو راشه پوره کړه نو بهتره دا ده چې انسان لاول هغه خپلې قضا روجي ونیسي بیا ده ونیسي که وایي چې نه زه ټولې دې نشم نیوی کمزور نو بیا دې دا ونیسي دا د شوال ځکه د دې میاشت ده او هغه قضا دې خیر دې وروستو کړي نیت ولا دقه کوه پړه کې چې الله دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ده دې دپاره یې نیسم د رمضان مې مونیولې او دا م نیسمه چې الله ماله د ټول کال او د ټول عمر د روجو ثواب راکړي او دا پړه کې راوله په خولې کې نه وی پړه کې دا راوله چې الله دغه روجې خو په ما لازمې وی خو به مې خامخا نیولې پښتانه وایي که نه وي که پلار دې مرینو کوې وی خامخا به یې کې اخو خامخا په ما لازمې وي خو الله زه پې تنګ نه یم نور یم دله نیسم که دا نم نیسم ته پې ما نیسې نه زیاتي نفل عبادت دی خو خدای زه تا خوشحالوم الله به ډېر زیات خوشحاله دا شپږ روجې که خیر انشاءالله تاسو ته هم ویم که چا نی نیولې نو شروع پې وکړئ که خیر انشاءالله العزیز او یو کار وکړئ زنانو ته دا د ما دا خبرې ور ورسوئ زنانه تکړه دي په عبادت کې سړي دومره تکړه نه دي او زنانه په عبادت کې ډېر زیات تکړه دي نو زنانو ته مو رسوئ چې ستا په وجه یو مسلمان دا روجي ونیولې هغه له به خدای پاک چې کم ثواب ورکوي د هغه به نه کمیږي او د هغې برابر اجر و ثواب به دله خدای پاک درکړي نو دا شپږ روجې دي دا د دې میاشتې په سننو کې دي ما خو تاسو ته چې 15 سیزونه دي په دې میاشت کې بل به راته انشاءالله العزیز آینده جمعه کې به هسې به یې راته پوټې غوندې دلته ذکر وکړم ولې چې میاشت په تېرېدو ده دا چې په دې میاشت کې واده کول او نکاح تړل سنت دي واده او نکاح د حضرت عایشه صدیقې رضی الله تعالی عنها نکاح په دې میاشت کې شوې ده او د عایشه صدیقې واده په دې میاشت کې شوی دی زما به پخوا دا خیال و زمونږ دا خلک وایي د اخترونو منځ کې نکاح مه کوئ سپیری وایي دا د ښځو رواج دی دا یو لوی مصیبت دی ښځه ځان له یو ټینشن دی بس اخترونو منځ کې به نکاح نه کوې که دې وکړه وایي بس غم جوړېږي ما به دا وی چې بیا حدیثو ته راورسېدم او حدیث ته حضور پاک مې وکتل وایي مې دا خو اوسنۍ خبره نه ده دا خو د جاهلیت د حضور پاک د زمانې نه مخکې را روانه خبره ده عایشه صدیقه فرمایي وی خلک وایي چې د رکوټ اختر په میاشت کې نکاح مه کوه دا سپیری وی زما نکاح د حضور پاک سره ده رکوټ اختر په میاشت کې شوی ده وی زما نه بختوره ښځه بله کم ده ته به انشاءالله د هغې د نکاح وغیره واقعات په آینده جمعه کې بیان کړم خو دې پورې درته ویم که یو سړی او یا بیا څه وایي حضور پاک د شوال په میاشت کې د عایشې سره نکاح ولې کوله دا رسم یې ختمه و دا رواج یې ختمه و خو زمونږ د مسلمان نه اوس هم هغه رواج نه ختمېږي نو که نکاح څوک کول غواړي واده وایي چې زه واده کوي نو په دې میاشت کې دې وکړي د سنتو په نیت دې وکړي نو ثواب به وشي او که واده رستو کوي نو مهرباني دې وکړي نکاح پکې وکړي دې میاشت کې وکړي په دې طریقه وکړئ چې د حضور پاک او د عایشې بیبي نکاح په دې میاشت کې شوې ده نیت دا وکړئ چې دا رسم او د جاهلیت دا رواج پې ختم کړم مونږ خو بله نکاحونه په دې میاشت کې وتړل د چا خو نکاح سپیره نه شوه چې پیغمبر یو کار کوي نو هغه سپیري او که هغه بختوري او د رسول الله مبارک تابعداري خو بختور شي نو نور به یې راته تفصیل انشاءالله په آینده جمعه کې بیان کړم رو کامیابي زمونږ دقه ده چې مونږ د ښکلي مبارک پیغمبر د سنتو او د هغې د طریقو
د هغې پابندي وکړو. یو خبره به راته بله محکمه ده چې انشاءالله زمونږ په دارالعلوم نعمانیه عثمانزو کې سبا نه داخلې شروع کېږي. زمونږ د یوسف احمد مولوي صاحب چې کومه مدرسه ادارة الحدیث اوډیګرام والا هغې کې هم سبا شروع کېږي. نو هغې کې به زمونږ طالب علمان څه خو موږ مدرسو کې ډېره کوو او څه طالبان په جوماتونو کې ډېره کوي. نو لږ به دا مهرباني کوئ چې د رسول الله مبارک د احادیثو طالبانو له په خپلو جوماتونو کې ځای ورکوئ. ښه دا به نه وایه چېرې دا به څه کېږي او څه کېږي. نه دا د رسول الله مبارک د احادیثو میلمانه دي. که ستا ډوډۍ نوړی نیمه یو روډۍ وخوري نو خدای به پې دله ډېر لوی اجر درکوي او په رزق کې به خدای برکت پیدا کوي. نو دا خصوصا زمونږ د تورنګزو عثمانزو د دې میرو د عمرزو جلوش د دې علاقې دی دوستانو ته دا وایم چې دا اړه مه تنګوئ. بعضې زمونږ طالبان دی چې هغوی یو پوټۍ راغوندې چا نه به څه په جوماتونو کې تېر کال څه زیاتې کمې شوي هلکان دي که نه. نو بعض انسان وایي یاره دا بیا به نه پرېږدم. نه داسې مه کوه. جومات وقف دی د خدای دی، ډوډۍ خدای درکړې دی. مینه وکړه، محبت وکړه او طالب علمان ښه په شوق باندې چې 3 کسه پکې جومات کې راځي 15 پکې دی راکړه، چې 15 راځي 2 پکې دی راکړه. رکاوټ مه جوړېږه. الله به د خلوی خیر نه دی محرومه نه کړي. دا چې څومره د خدای فضل دی او د الله کرم دی، یقین په خدای وکړه. تاسو ته پته ده ما به دلته وړه دوره کول یو وخت کې په دې عیدګاه کې، او هغې کې به 2600 هلکانو او دې خلکو به په بیټکونو کې دی راکول. ما نه به ډېرو خلکو ګیلې کولې، وایي تا موږ له طالبان نه په بیټکونو کې به طالبان دی. بیټک کې به د سړي میلمانه راځي که نه، لیکن وداولی لکه بس وایي تېره برکت نه خبر، موږ ته برکت معلوم. نو چې د رسول الله مبارک د احادیثو برکت نی نو د څه به برکت. نو دا مې تاخیري کې یو خبره وکړه. دا زمونږ ملګری دی حافظ بشیر جان ارماني ته دعا وکړو. څه دعا ورته وکړو؟ مشکلات څه دي خو ښځه غواړي که نه. بشیر ارماني زمونږ دوست دی، زمونږ ورور دی. الله دې مشکلات په خیر بدل کړي. او زمونږ بل ملګری ملک رحمت صاحب، الله دې ولایت دواړو جهانو خیر او خوشحالۍ سره د بچو نصیب وګرځوي. ښه نو اذان وکړي او بل سړی اقامت وکړي کولی شي او که نه. بهتره دا ده چې کوم انسان اذان وکړي اقامت ته هغه وکړي، بهتره دا ده. البت که هغه بل ته ووایي چې ته اقامت وکړه نو بیا دا څه خبره پکې نشته. او که اقامت یو وکړي او د هغه د اجازت نه بغیر بل سړی اقامت کوي نو جایز دي، په مونځ کې فرق نه راځي، خو بهتره داسې بیا نه ده. ښه د شکیل احمد والد صاحب عبدالغفور مرحوم، الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي. او کالوشا شانور پول فضل آباد تخبه، الله دې ولا دې ملګري له د خیر او خوشحالۍ زندگی نصیب وګرځولي کې دعا وکړي. الله جی دا زمونږ څه دوستان دي د 400 دی انټرچینج نه دی خوټلې دی مینوال هوټل، هغې ته هم د هغې څه بیماران دي اسپتال کې داخل دي. دعا ورته وکړه چې الله تعالی وله روغ صحتونه ورکړي، الله شفا ورکړي. یا الله چې څومره بیماران دي الله ټول له روغ صحتونه ورکړي، الله ټول له شفا ورکړي. په اسپتال کې دي که په کورونو کې دي مریضان دي، مرض د خدای په لاس کې دی، راوستون کې مله دی، لرکون کې مله دی. پروردګاره ته ټولو مریضانو له روغ صحتونه او شفا ورکړي. د مجلس کې دي که په کورونو کې الله شفا والا ورکړي. یا الله چاته څه مشکلات او پریشانۍ دي، مشکلات او پریشانۍ په خوشحالو باندې بدله کړي. زموږ بعض دوستان دي د هغې بچي دي بار ملکونو بحرین وغیره کې پریشانو کې پراته دي، دعا وکړه چې الله تعالی پریشانۍ په خوشحالو بدله کړي. او چې څومره مسافر دي، دا مسافر خو ما ته پته لګي په بار ملکونو کې د دې غریبانانو ډېر سخت ژوند دي. هغه ټولو مسافر ته دعا وکړئ چې الله تعالی د سفر د مشکلاتو نه وساتي، الله ورله ډېره فراخه روزي ورکړي. یا الله ته زموږ نه راضي شي خدایه، د رمضان دا روژې هم قبول کړي. الله د رکوټ اختر د دې میاشتې د روژو د نیمو توفیق راکړي. زموږ د دې جومات ګاونډیان دی نورالدین خان دا خویندې دي او مشره خور یې لږه بیماره ده. ما ته اوس دې ملګري وي دعا ورته وکړئ چې الله وله روغ صحت ورکړي، الله شفا ورکړي. څومره زنانه دي بیماران دي، الله په کورونو کې دي، ته وله روغ صحتونه او شفا ورکړي. الہ العالمین تم د هر قسمه مصیبتونو نه وساتې خدای. الله د عباداتو توفیق راکړي، الله د حضور پاک د سنتو الله د پوره کولو توفیق راکړي. یا الله د حاسدینو د حسد نه وساتې، الله د شریانو د شر نه وساتې، الله د بغضیانو د بغضونو نه وساتې، الله د بد نظرو د بد نظرونو وساتې. پروردګاره چې څوک موږ ته زمونږ دین ته، زمونږ ایمان ته، زمونږ د پیغمبر سنتو ته، الله زمونږ جون ته، زمونږ بچو ته، زمونږ عزت ته الله څوک هم سکیم جوړوي، سازش جوړوي، پروردګاره ته په خپل
ته ورته هدایت وکړې دا اول د هدایت قسمت کې نه نو الله ستا نیوکه مضبوطه راته راونیسه خدایه زمونږ دین زمونږ ایمان ته محفوظ که خدایه زمونږ عمل زمونږ وجودونه حفاظت وکړه زمونږ د بچو حفاظت وکړه زمونږ د نیکو اعمالو الله حفاظت وکړه پروردګاره مونږ ګناهګار یو ګناهونه معاف کا الله مونږ ډېر کمزوري یو خدایه تا ته ملا سوچت کړی دی خدایه زمونږ ستا د ذات نه بله سره نشته الله ته زمونږ مل شه خدایه ته زمونږ مل شه خدایه الله ته زمونږ مدد وکړه الله زمونږ د بچو مدد وکړه یا پروردګاره چې چاته څه حاجات دي شرعي ولې پوره کا او چاته څه مشکلات پریشانې دي خدای په خوشحالو باندې هغه بدل کا او د دواړو جهانو خیر او خوشحالی زمونږ نصیب کا مسلمان چې کوم ځای کې په تکلیف کې او په فتنه کې او په غم کې پروت دی الله د مسلمانانو حفاظت او مدد نصیب کا وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم